د سویډن نه بعد په 400 کې هم د قرآن پاک به حرمتي شوې ده. راځي دا ریپورت ګورو به موږ خبرې کوو. جی بالکل د اختر په ورځ باندې په سویډن کې د عراق یو شهري سلونا مومیکا دغلته په سویډن کې د مسلمانانو یو غټ تاریخي جومات دی. په هغې مخې ته دغه د عراق شهري د قرآن شریف بې حرمتي کړې وه. د ټولې دنیا چې کوم مسلمان ملکونه دي په هغې کې احتجاجي مظاهرې شروع شوي دي. پاکستان کې هم په مختلف ښارونو کې احتجاجي مظاهرې شوي دي. لا دغه واقعه سړه شوې نه وه، تازه وه چې دلته په خیبر پښتونخوا د 400 په ضلع کې دغه د کلیاس علاقه ده. دلته په پټو کې تاسو کتلی شئ وړوکی شان جومات دی. دغلته بیګا نامعلومه کس دغلته د قرآن پاک بې حرمتي کړې ده، بېدبي کړې ده. دغه قرآن شریف سوځولی دی، اور یې ورته کړی دی. پولیس وایي چې دغه تفتیش به کېږي چې دغه واقعه کې څوک کړل دي او دا واقعه چا کړې ده، څه واقعه شوې ده پکې او دغلته چې کوم علاقې خلک د هغوی سوی. راځئ ستاسو ملاقات سره کوم. جی بالکل په دغه جومات کې موجود یو، په کومه کې چې دغه واقعه رامنځته شوې ده. دلته دغه جومات مولانا را سره موجود دی، د علاقې مشران هم را سره موجود دي. دغه جومات ته موږ ورنوځو، تاسو دغه مناظر کتلی شئ. دغه وړوکی شان جومات دی، د دغه جومات مولانا سره موجود دی. مولانا صاحب تاسو دغه واقعه څنګه خبر شوي او دغه واقعه څنګه رامخته شوې ده؟ تاسو ته معلومات چا درکړل؟ جی مولانا صاحب تاسو راشئ، لومبۍ خبر دی ته ملو شو. تاسو پهله خبر شوي؟ السلام علیکم. دا موږ ته ماښام دلته یو ماشوم رالو چې دا حالات یې ولیدو، نو هغې راله او پلار ته ووایي، هغه پلار یې بیا موږ ته ووایي په جومات کې. نو موږ بیا لومبۍ اطلاع په خپله کلیاس چوکۍ کې ورکړه. نو ای بیا مخکې تاڼې سره تلو، خو موږ رالو دلته کې بیا خپله ویډیو موږ او انتظار کې بیا نسبت تاڼې والا م راله. ای خپل شواهد ټول راټول کړه او ګوتۍ کې واچول. هغه پوړ چې کوم و نو هغه سویپ شوی و، ام ځان سره یوړو او بیا یې نه پس ډي اس پي صاحب رالو صنوبر شاه سړی ورونه. تقریبا ایم خپل ځان به ورسولو. بیا موږ تاڼې ته لاړو، هلته کې مو خپل هر څه چې څونه هم هلته کې دغه کړه درج کړه او یې نه بس هغه شروع د احتجاج به کوو نن انشاءالله. بیا پولیسو اف آی آر درج کړی دی، وخت پورې رجسټر شوی دی. هغه بالکل خپل هر څه زموږ نه بس چې څه لیکل میکلو واغشته او سهار هم بیا راغلو موږ سره دلته کې په مشوره کې شریک شو صنوبر شاه صاحب د نسبت پولیس والا او مازدیګر به بیا موږ انشاءالله مازه به سمدستي احتجاج کوو کلیاس چوک کې. نو ایله به انشاءالله راځي او خبر پور مرستې دغه موږ سره کړی ده، وعده کړی ده چې انشاءالله پوره من احتجاج به کوي نو به مرسته موږ ورسره. مولانا صاحب تاسو هم د دې علاقې دغه جومات استاد استئ، د علاقې مشر استئ، مولانا استئ. تاسو دغه واقعه څنګه خبر شو؟ تاسو ته تر دې د مسونه معلومات ملو شوي دي؟ منګه جی زه د ماسوتن مانځه نه پس مدرسه کې ناست وو، عطاالرحمن صاحب رابطه وکړه، احمد جان صاحب سیکرټري دي. هغې ویل چې څه مسله شوې تاسو خبره مې چې زه خو نیم خبر. خو تاسو ابراهیم قاري صاحب د نوم دی، وایي دوی سره رابطه وکړئ. ما بیا دوی سره رابطه وکړه، دوی وایي چې دغه شان دغه شوی دی د مسجد د کلیاس پول یاد کړه چې دی نه دخوا ورکوټې غوندې مسجد دی شمخان دی په ځای کې. په هغې کې چې کوم دی نو دغه شان قرآن سوځېدلی دی او یو ورسره پوړ هغه هم چې کوم دی نو سوځېدلی او هر چا چې کړي دي دغه معلومات نشته. دی وایي چې موږ چوکۍ تللي وو خو چوکۍ والا هغه چونکې مشر نو بیا موږ نسبت تاڼې ته اطلاع ورکړه. بیا چې موږ کله خبر شو جي دی سره ما خبره وکړې نو ما ځان سره ضیاء الله مولوي صاحب که موږ دواړه مدرسه کې ناست وو. موږ هغه ټایم رالو دلته هېڅ حکم نو. موږ بیا ګیټ کولاو کړو، بیا مو ویډیوګانې وکړې، هغه هر څه مو په خپله باندې وکتل. بیا موږ ولاړو دلته چې دغه موبایل راغی پولیس او ورسره یې سویچو تاڼهدار ټول چې کوم دی نو ټیم راغی. هغوی بیا دلته انکوایري وکړه، زموږ نه هم تپوسونه وکړل. بیا د هغې نه پس چې کوم دی نو ډي اس پي صاحب راغی، هغوی هم پوره انکوایري وکړه او هغه چې کوم ایرې وې او پوړ وغیره نو هغه یې په ګوتو کې واچول او وایي چې انشاءالله د دې موږ پوره تحقیق کوو او موږ ته یې پوره تسلي راکړه چې دا ستاسو مسله نه ده بلکې دا زموږ د ټولو مسلمانانو مسله ده او د ډیوټۍ نه هټ کر چې کوم دی دا زما فریضه ده چې زه به 100% د دې پوره کوشش کوم تاسو به راسره تعاون کوئ. جي د دې چې کوم پټۍ دی چې کوم مالک د کې جومات موجود دی و چې هغه دا واقعه لیدلې وه هغه دغه مالک څه وینا وه؟
دغه مالک خو جی دا وینا وه چې هغه ته خپل زوی وړوکي چې کوم دی خبرداری ورکړه. بیا چې کله هغه خبر شو نو هغه بیا چې کوم دی د ابراهیم قاري صاحب دوی سره رابطه وکړه، ځکه دلته په کلیاس کې دی لږ متحرک دی او د هغوی ورسره جومات دی نو دوی سره رابطه وکړه. بیا چې کوم دی نو کسان متحرکه شول او ورو ورو یو خوا بل خوا خبرونه خواره شول. نو د هغوی هم دغه وینا ده چې لکه دا خو موږ دلته چې دا جومات جوړ کړه نو دې له موږ یو پوړ راوړه، یو مو دی کې قرآن کې خو قرآن چې مو ښودنه وایي د جومات د استاد جي نه مو تپوس وکړي چې یاره دغه ځای کې خو څوک شته نه قرآن کیدو، وایي هغوی وایي چې یو قرآن پکې کېده تاسو. نو دغه یو پوړ 10 فوټه تقریبا او دا یو قرآن دغه سټینډ باندې کېښوده سره د جانمازه او بس خلکو به مونځونه کول، زمیندارانو چې مانځه ټیم به شو مونځ به یې کوه یا په لاره باندې به څوک تلل. دلته مازدیګر کې یا ماسپښین کې وغیره چې کوم پټو والا کارونه کوي نو دا د هغوی دپاره دغه شوی چې زه راضي به نو یو قسمه چې ځان ته په پوله جانمازه چې نو د جومات کې ومونځ کوي. د دې جومات مشري چا کول او آیا د دې څه ایسوپیز نه و، یعنې تعالی د دې ذمهواري دې ته تعالی چا نه ولګولې؟ نه جي نه به دا د عوامو دپاره یو دغه یو پټي دي دیهات دي د اوبو بندوبست هم پکې کړی نو دا چې څوک بې ځایه مونځ کوي نو دلته کې مونځ کوي. ټول ورځ په ټو کې مزدوران لګیا وي که نه نو زه په یو ځای باندې به راشي یا یو کس جمع ورکړي یا دغه وکړي. دې لپاره حاجي صاحب تاسو هم د دې علاقې مشر استئ، تاسو دغه واقعه نه څنګه خبر شوی؟ آیا د دې علاقې مشران څومره خفه دي په دغه واقعه باندې؟ د دې علاقې خو ډېر زیات مذمت او دغه د علاقې ډېر زیات خلک خفه دي او دونه به یو سړی په خپل ځان خفه نه شي چې دا خو د کل اسلام نه غده که نه. او تاسو دا سوال وکړو چې یاره دې ته تاله ولې نه لګوي نو چې تاله جومات ته ولګېد هغې خو هېڅ پیدا ونه شو، خیال دی د هغې خو هېڅ پیدا ونه شوه او موږ پرې دونه خفه یو چې لکه بس خدای ورسره خپل عدالت وکړو، نور به زه څه وایم، خدای ورسره خپل عدالت وکړي، نور ځکه زه څه نشم ویلی. تاسو استاد دا یو پاکه ښکلې علاقه ده 400 دغه کلیاس علاقه. نن دغه علاقه خم دغه واقعه سره خلک خفه دي، دغه مشران خفه دي علاقه. تاسو څوک مناویږي هر خوا، تاسو څه ګڼئ چې دغه کوم ورانکار یو دا څوک کیدای شي؟ آیا د علاقې بدنامي څوک کوي؟ دا جومات جی زمونږ د میرني سطح ویلج کونسل په حدودو کې راځي. د ایراب نه هغه طرف ته چې کوم دی نو هغه د ډیری زرداد او کلیاس ویلج کونسل دغه حدودو کې راځي. بس هغه طرف ته ډیری زرداد یونین کونسل دی، دې طرف ته دوسهره یونین کونسل دی، ویلج کونسل میرني سطح ده. نو د دې په هغله خو جی موږ دا محسوسو چې دا قرآن دا په دې جومات کې جی نه دی سوځېدلی، بلکې داسې ده چې دا قرآن نعوذ بالله ګویا چې زموږ په کورونو کې چا دې ته تیلې ورته کړی دی. نو موږ دونه جی په دې باندې خفه یو او باقي زموږ دا سوچ دی او انشاءالله دا مو امید دی د الله نه چې دا کار کوم سړي کړی دی نو انشاءالله د حکومت په زور سره او زموږ چې څومره علما دي د دې ټولو په محنت او کوشش سره زموږ دا د الله نه امید دی چې انشاءالله دا سړی به الله موږ له په ګوتو راکوي او بیا انشاءالله موږ به د حکومت نه چې کوم دی پوره توقع ساتو چې کوم انصاف د ده باره کې چې قانون کوم آرټیکل دی نو هغه به چې کوم دی د باندې پوره جاري کېږي. استاد تاسو دا هم راته چې دغه قرآن شریف قرآن پاک کوم ځای کې پروت و د هغې ځای کوم ځای کې او دا چې کوم بیا دغه واقع شوې ده هغه بیا کوم ځای کې شوې ده؟ دا قرآن پاک دپاره جي دا د اوسپنې دا یو تاخ جوړ شوی دی او جي او دلته په دې باندې جانماز پروت و، په جانماز د پاسه جي قرآن پروت و، دا یو په 2 کپړو کې جي هغه تړلی و او دې ځای کې یو پوړ چې کوم داسې غوړېدلی و دلته پوړو او جي او دې زبانې استاد دا اوس هم دا کومې چیري دا جانماز ټوکړه ده او دا پول ټوکړه جي، دا د پول ټوکړه جي او دا غځي دا اور چې جي هغه بل کړی دی نو دا دغه اور سنټر دی، باقي دغه پوړې ورته راغونډ کړی دا د اور سنټر دی دې زبانې. ښه او پوړ د هغې چې کوم دی نو 3-4 داسې دونه ټوټې پاتې دي. پوره کوشش یې کړی دی او ښه خواري کړې ده په قرآن باندې. الله دې ورسره خپل عدالت وکړي. دومره ټیم اور بل و هغه پوړ که نه 10 فوټ دغه و جانماز هم ورسره 2 لحافونه
چې مکمل لا دغې کې توروالی راغلی دی جالو مالو غ توروالی نیولی دی نو د اختر ورځ وه یا د جمعې ورځ وه زمیندار هم پټو ته نه راځي خو دې خوا چې ناران دي څوک دومره خیال هم ډایرکټ نشي کولی احراب دی نیغ تېرېږي نو ښه کافي لوګی یې کړی دی او بس الله دې ظالم ته مولانا صاحب تاسو له پولیسو سونه یقین دهاني در کړی دا آیا تاسو بیا احتجاج کوئ پولیسو نه مطمئن است چې او د خلاف به کاروي وشي پولیس په خپل کار صحیح وکړي منګه جی چې کوم ډي اس پي دی جناب صنوبر خان صاحب هغه بیګا تقریبا چې 11:30 بجې په کم 12 بجې دلته حاضر وو هغه دې ځای کې ولاړو کوم ځای چې زه ولاړم او دلته دا خلک ورته ولاړو ګیر چاپېره په دې ځای باندې لاس کېښو او وی چې دا ستاسو مسله نه ده یوازې ستاسو غم او درد نه دی یوازې ستاسو فکر نه دی دا کتاب یوازې ستاسو نه دی زم الحمدلله مسلمان یم او دا مسله چې کوم دی نو زمام ده د ډیوټۍ نه هټ کر مسلمان یم او په حیثیت د ایماندارۍ سره او د مسلمانۍ سره زما چې څومره کوشش وي نو هغه به زه کومه خپلو چې د هغې څونه ټیمونه دي وایي هغې ټولو ته ما ورنټ ورکړه چې پوره انکوایري وکوي او دې ځای کې چې څومره خلک دي نو هغوی به موږ یو به د هغه نه تپوس کوو باقاعده خبرداری به د هغه نه اخلو چې دلته څوک ډېر ځي راځي په دې لاره باندې څوک ځي راځي د پټو کې څوک دلته کارونه کوي نو د دې ټول نه به موږ انویسټیګیشن اخلو او پوره معلومات پکې 100%. بالکل جی یو خوا د دغه کلیاس علاقه ده په دغه ورکوټ جومات کې چې کوم واقعیا شوې ده په دغه باندې دغه د جومات مولانا صاحب خبرې تاسو واورېدلې بل چې علاقې کې مشران دي یو خوا هغوی ډېر زیات خبرې ځکه هغوی وایي چې زموږ دغه پاک علاقې یو خوا بدنامي وشوله یو خوا خفګان او پریشاني ده نو بل خوا دغه خلک غوسه هم دي چې دغه ورانکاره څوک دی په دغه حوالې سره پولیس دلته راغلي پولیس دلته شواهد وړي دي او هغه د فورانزیک لیبارټرۍ دپاره وړي دي خو بیا به پته لګي چې آیا دې که څوک ملوث دي ځکه پولیس دوی له یقین دهاني ورکړې ده چې موږ به تفتیش کوو موږ به انکوایري کوو موږ به معلومات کوو چې دې که څوک ملوث دي نو تر دې دمه همدغه معلومات دی تاسو وکړئ زموږ دغه انویسټیګیټیو رپورټ تاسو ګورئ همدغه د علاقې خلک خبرې پولیس په دغه کار کې لګیا دي چمتو دي خو دا به وروسته پته لګي چې دغه واقعه څنګه شوې ده دې که څوک ککړو او دغه د دوی مقصد واقعي باره کې به زه تاسو ته دا ووایم چې الله پاک دې دا هلاک تباه او برباد کړي دا کوم کار چې دوی د قرآن پاک سره کړی دی او حکومت ته هم دا درخواست دی چې دا کس دې زر تر زره گرفتار کړی شي او له داسې سزا ورکړی شي چې دا ټول خلک سوچ هم نه لري چې عبرت نشان ته جوړ شي چې بل آینده دپاره څوک داسې قسمه حرکت نه کوي.